د هیپاټایټس نړیواله ورځ د بلخ د عامې روغتیا ریاست په همکارۍ د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا د ابو علي سینا بلخي په روغتون کې اوس د عملي کار لپاره مناسب وخت دی تر شعار لاندې ولمانځل شوه. په دغه ولایت کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی وایي چې په افغانستان کې په زیړي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 100,000 دی. 100,000 انسان به این مرض مبتلا هست که از این 100,000 نفر 70,000ش مصاب به هپاتیتس B هست و 30,000 مصاب به هپاتیتس C. بنابراین از معلومات یا ارقامی که خدمت شما ارائه کردم برمی آید که هنوز هم مرض هپاتیت یا زردیس یا یک چالش بسیار بزرگ و کلان فرارای همگی همکارا مؤسسات تطبیق کننده دکتر صاحبایی که در قسمت عرضه خدمات سی مصروف هستند می باشد. همدارنګه د بلخ د عامې روغتیا ریاست مرستیال د دغه ویروس له منځه وړلو لپاره پر ګډې مبارزې ټینګار کوي. از حج اوقاف و خصوصا از مهاجرین و همچنان از تعلیم و تربیه و از ملای امامان مساجد اینا از طریق منابر و مساجد از طریق ملای امامان و همکار باید گفته شود که در بخش مربوطه خدا نخواسته اگر کدام امراضی ساری مبتلا کسی میشه باید به بخش مربوطه مراجعه نماید تاکه از همچو امراض جلوگیری شوند. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 304 میلیونه کسان په هپاټایټس اخته دي او دا ناروغي په هر 3 ثانیو کې یو کس وژني.